وران پالم خیر په خیر به درته ووایم خو که تاسو خفه کېږئ نو شعر به درته ووایم زه خو وران پالم دغه مې شعرونه دي او ځکه په تندي مې درته پاس ایښي لاسونه دي که ستاسو چېرې خوښ شي نو ښه ډېر به درته ووایم په خیر به هغه لمسی نه دی چې نیا نه ساتي هغه لمسی نه دی چې نیا نه ساتي زیه زما نه دی چې ما نه ساتي او بابا خپل شل زامن په مینه ساتي نو دوی بیا په شل تنه بابا نو دا د آخرې زمانې نښې دي دا د آخرې زمانې نښې دي کشر د مشر څه پروا نه ساتي سهار وختي اډه بازار کې ګرځي څوک د خاوند نه پروا نه ساتي بالکل نه ساتي د زمانې نه مې زړه ځکه تور شو لور څه د مور او پلاریا نه ساتي نو پردیسو خان خپل ورې دي وړي د اوسنۍ نسل دادا نه ساتي وطن باره کې به ووایم چې زما وطن دی د خدمته ناچاره نه یم او زه د خپل اس واګي به بل نه په لاس ورنه کوم بالکل زما وطن دی د خدمت به په غیرت کوم ولې دشمن ته به په څه باندې مینت کوم او د خپلو مشرانو به عزت کوم پښتون به نه یم چې یا سور په شا د خر نه کوم او د خپل اس واګي به بل نه په لاس ورنه زما وطن د سرو سپینو ملغلرو وطن د ښکلو شاعرانو د سندرو وطن د سوپیر پوشو مشرانو د خبرو وطن مخ راله تور کړئ چې څادر ورته په سر نه کړمه زه د خپل اس واګي به بل نه په لاس مخ راله تور کړئ که مې بیا نوم د جانان واغستو مخ راله تور کړئ بیا نوم د جانان واغستو بازاري یارو په بازار کې مې ارزان واغستو ولمو ګټې اغستې او ما پکې تاوان نو اخر پښتون یم په نه خبره شر نه کوم او د خپل اس واګي به بل نه په لاس اخر پښتون یم په نه خبره جنګ نه کوم خدای مې د ملکي پښتنې باندې چې ننګ نه کوم د نسوارو یهودیانو نه به سنګ نه کوم دا ثوابه به په دې نیمه دنیا ورنه کوم او د خپل اس واګي بل نه په لاس قاضي سبحان الفروي بیا به شاعري نه کوم قاضي سبحان الفروي بیا به شاعري نه کوم د شاعرانو په محفل چې ازیري نه کوم او لکه صدیق غوندې چې پاکه صادقي نه کوم نو دا پېښور به په دې ټوله دنیا ورنه کوم او زه قاضي سبحان شاعري بیا به شاعري نه کوم د شاعرانو په محفل چې ازیري نه کوم لکه صدیق غوندې چې پاکه صادقي نه کوم دا پېښور به په دې ټوله دنیا ورنه کوم او زه د خپل لاس واګي به بل په لاس ورنه کوم ډېر ښکلی ډېر زبردست سر ته په پردي مال باندې څوک نه رسي سر ته او آکه مکل دی چې ګلو نسي خر ته نو خر د ګل په بویولو څه پوهېږي هسې ګټې خېجی سره د خر سر ته د هغې سړي نه بل کمکل نه وي چې د سوري نه راپاسي او کیني نور ته چې د تورو د ټوپکو جنګ له لاړ شي چې د تورو د ټوپکو جنګ له لاړ شي یقین نه دی چې به بیا راشي دې در ته زه صبح خان چې بې غیرت اشنا وینم سم د خپونه مې لمبه وخېږي سره پخواني ساده وختونه څه شو د یوې ژبې علمونه څه شو چې به د یار دپاره سر قربانه و هغه د مینې ډک جامونه څه شو چې به د خدای سره خبرې کولې نو هغه موسی او هارون رونه څه شو چې یوه شپه کې د رب راز لتلی و هغه د خدای ښایسته ګلونه څه شو چې د غنم په بدنامۍ راوتی و بیبي هوا او ادمونه څه شو د پادشاه خانه په ګونډرۍ ولاړې خو ستا هغه پلار او نیکونه څه شو وایي زمونږ په زمانه کې ګوره دوه ښځې سړی و کمیس به یې د مارکي و پرتوګ به د لټکې و وایي دا هغه زمانه وه چې به 16 روپۍ وه په 2 روپۍ وه چرګه وه پیسه باندې اګی وه ښه غوړه په میلو کې به په 2 روپۍ دړی وه زه خپله باپاري ومه په 10 روپۍ چیلې و کمیس به یې د مارکین و پرتوګ به یې د لټې و په 10 روپۍ چیلې و په 100 شلي بیزه وه په 200 به ګډه و بچی به ورسره وه 250 روپۍ باندې د غاښو کور کې خره وه په خپله ما اغستې و په 300 غویې و کمیس به یې د مارکین و پرتوګ به یې د لټې و پرتوګ به یې د لټې و خو دا سړی به معتبر و پرتوګ به یې د لټې و خو دا سړی به معتبر و څه کم به د چا نه و په جایداد به برابر و نیغ لور به ورسره و او پټکۍ به یې په سر و په ایمان کې مې پوښتې نو پرتوغاښ به یې د چیلې و کمیس به یې د مارکین و پرتوګ به یې د لټې و
اختر له به یې جامې میاشت نیمه مخکې جوړول اغوستلې دردي ونه ماشینو بس په ګوتو جوړېدلې چې کور کې به بوډۍ و نو ګینډې به یې وهلې نو په درېیمه ورځ کاته باندې خښتګ به یې سورې و پخوا په زمانه کې څنګه ښکلې طریقه وه د شپې به تګ راتګ و په پرده به زنانه وه نیغ لور به ورسره وه څنګه ښکلې طریقه وه د شپې به تګ راتګ و په پرده به زنانه وه نه به راشونکو به نه به تماچه وه په ښه غټه تپه کې به په یو کور کې کویې و کمیس به یې د مارکین و پرتوګ به یې د لټې و یو کور کې به کویې و په بل کور کې به تنور و ساده ساده عالم و قدرتي به یې مخکې نور و پیسې وې نه دانې وې ټول به یو بل ته مجبور و کولپۍ به د ټیکرو و نه به شټیل نه سیلوری و کمیس به یې د مارکین و پرتوګ به یې د لټې و ارچا کره د خپو د پاسه پور په پور کټوی وي یوه کې به وړه بله کې دوړه بل کې هګۍ وي چې کوم خلک مالدار و نو هغوی کره تڼۍ وي کورسۍ وي نه صوفې وي پار کور کې به کټکې و کمیس به یې د مارکین و پرتوګ به یې د لټې و کیسه مې درته موجوده زمانه کې لس سړي او زنانه ده چې کوم دکان ته ځمه نو د ټوکو کارخانه ده سړي په دنیا کم شوه د ښځو پیمانه ده چې څوک به نازولې و نو خپې ته به یې ګینګلې و کمیس به یې د مارکین و پرتوګ به یې د لټې و کیسه مې درته وکړه د سن 65 دا بیان و قیوم وزیر اعلی و زمون صدر ایوب خان و خوشحالي و هر یو شی به خاردان و نو انپړ پر یوسف خان په هغه وخت څوارلس کلې و کمیس به یې ډېر ښکلی